السلام علیکم ګرانو مینوالو امید لرم چې روغ جوړ به وي او د ژوند په مزو کې به نوې ویډیو کې درته هرکلی وایم مرګرو یو افسوسناک خبر مخې ته راغلی دی د سوات سره تعلق لرونکي دوه ځوانان زیات په بېدردۍ سره قتل شول آیا دا څنګه قتل شول او د دوی قاتلان څوک دي او دوی خپله کیسه داسې غټه لانجه وه چې د هغې د وجې دوی دومره مجبوره شول چې یو بل یې قتل مرګرو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې مکمل معلومات ورنه والي مرګرو که تاسو زموږ په چینل نه وئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره در رسي مرګرو د دې سره د ټلۍ نشانه مو وایي چې تاسو ته د تازه خبر نه زر تر زر خبرېږئ او ځان پې پوهوئ چې آیا سره وایي تازه خبر دی چې د سوات سره تعلق لرونکي دوه خاندانو چې خپله کې په ځمکې باندې لانجه هم یو بل باندې ډزې کړي وي خو هغې کې هغه یو کس شوی و خو خپله کې فیصله کړې وه د هغې نه کوم کس چې زخمي شوی و د هغه خاندان والا په دا بل خاندان باندې حمله وکړه هغې کې دوه کسان وویشتل چې ډېر په بېدردۍ سره او دوه کسانو کې د 30 کالو ځوان او بل د 25 کالو نه بعد چې کله ولګېدل د هغې نه هغوی هسپتال ته وړل او هسپتال کې هغه د 25 هسپتال ته ورسېدل په هغه ځای کې او وفات شو د هغې نه بعد هغه کور ته راوړو او هغه بل چې کوم د 30 کالو هغه څه نه څه ګزاره کوله تقریبا 2 غنټې په بېهوش او پکې وه خو هغې نه بعد بیا هغه هم وفات شو او کور ته یې راوړو دا د یوه خاندان دوه کسان چې وفا ډېر په بېدردۍ سره قتل شو ډېر زیات ظلم دا معلومه شوې دی چې آیا د یوه ځوان خو واده نه او د بل ځوان واده او دوه بچي وو چې هغې کې یو لور او یو زوی و هغه دواړه ورنه پاتې شول او هغې ډېر زیات ژړل چې آیا ډېر زیات ظلم وشو د دغه کسانو د مور هم دا او د پلار دا وینا وه چې آیا موږ ته زر تر زره انصاف میلاو شي آیا موږ سره دومره ظلم چا وکړو چې زموږ دوه زموږ په بېدردۍ سره قتل کړل که زموږ ویډیو ستاسو خوښه شوي وي نو زموږ نورې ویډیوګانو لپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ والسلام